دغه شان هر یو سړی موږ به سبا له خلک رخصتوي. نن زه په جنازه ولاړ یم، سبا له قسم په الله زما په جنازه به خلک ولاړ وي. والله العظیم چې په دې موجوده خلکو کې یو تن به همداسې نه وي چې هغه بغیر د دې نه اخلاص شي چې د هغه په جنازه باندې به څوک ونه درېږي. هر یو سړي له به د غسل ورکول کېږي، کفن به مته اغوستلی کېږي. نن دې رور ته ګورئ دا چې څنګه دلته پروت دی، زه به هم سبا له دغه شان ته پروت یم. راځئ د غفلت دا څادرې دا نور درې کول پکار دي، بیدار اوسېدل پکار دي. مرحله چې کوم مخې ته موږ ته راروانه د اوږد سفر نه ختمېدو والا سفر دی. او زه اکثر ملګرو ته وایم چې ګوره عجیب خبره داره د دنیا ژوند دا که زیات نه زیات چې زمونږ شپېته اویا کاله عمر دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اعمار امتي ما بین 60 الى 70 وقل من يتجاوزها. زما د امت عمرونه له شپېته او اویا کالو په منځ کې ډېر کم کرت یو سړی به چا به تلک تېر شي. شپېته او اویاو کاله ژوند په دې کې زه به څه کومه، زه به ګټم هغه ژوند چې هغه نه ختمېدو واله دی. تاسو راته تپوس کړئ د آخرت ژوند څو کاله دی؟ 1 کروڑ کاله، 2 کروڑه، 1 ارب، 2 اربه، 1 کرب، 2 کرب عمر دا دی؟ نه، لا متناهي، هېڅ انتهای نشته دی. خو تعجب خبره داره زما وروڼو چې لا متناهي د اربونو نه سوا ژوند چې د هغې څه انتها هم نشته دی، هغه زه ګټمه په یو شپېته او اویا کاله عمر باندې. په هغې کې هم ټول نه، صرف 5-6 کاله عمر دا زه ګټمه. په دې باندې زه د ټول عمر ژوند ګټمه. زما خو 15 کاله خو زما ځواني ده، 15 کاله خو زه مکلف نه یم. 15 کاله نه مخکې اخوا به زما ژوند د ځواني شروع کېږي. بیا سې به د ځوانۍ مزې چرچي دي د دنیا دغه کارونه اوسګارېږم او بیا په بوډاوالي کې 5-6 کاله په عمر باندې به زه هغه نه ختمېدونکی ژوند لمه. نو په خپله سوچ وکئ چې په 5 روپو باندې د 5 کربو شی څوک چاله ورکوي نه ورکوي. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د دغه لږ ژوند لپاره کوشش وکړو. الله رب العالمین دې مشر ته د آخرت سفر آسان کړي. الله دې د هغه واړه غټ ګناهونه ټول معاف کړي او الله دې ورته قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوي. الله رب العالمین دې ورته اساني حساب وکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.